اوس داغه دلایل مختصره نشاندهی کو مختصره چې کوم علما دا خبره وي چې په وینه باندې او دس ماتيږي په کتابونو کې دام لیکل او موږ دا معلوم دي. اولنی حدیث عائشہ رضی الله عنها ده چې دا په ابن ماجه کتاب اقامت الصلاه کې ده. عائشہ رضی الله عنها فرمایي چې نبی اسلام نے فرمایلی من اصابه قيء کچاته الټي ورسيدي او رعاف یي پوزه ماته شو او قلص او یي خلینه ترخی وبراله تروی وبچی اگر علي او یاد چانه مزي وته فلينصرف د سلام وګرځي فليتوضا او دست وکي ثم ليبني على صلاته او بخبل منزل بناو کی وهو في ذلك لا يتكلم او بدی کې بسړه خبره اترې نه کوي. الټي بچا باندې ولګي دي په مانځ کې یا پوزه ماته شو او یا یو سړی خلیله ترخی وبراله یا مزيتي وته دا سړی به دوباره منځ کې بخبل منځ به بنا کوي. دا روایت امام ابن ماجه راوړی دی باب ما جاء في البناء في الصلاه بدی کې راوړی دی. دې سند کې راوی د اسماعیل بن ابي عياش نوم د مشهور سړی دی. دا راوی چې کله د حجازین علماونو نقل کې د اهل حجازونه نو روایت قابل قبول نه او کله چې نور علماونو نقل کې نو الته قابل قبولي او په دې ځکه دا د حجازین نقل کوي حجازین علماونو نقل کوي نو دا قابل قبول نه دی. بل بدی کې څلور پنځه علتونه علماء نور بیان کړی دي. هغه علتونه احناف علماء منل چې په دا روایت سندن کمزور دي چې په الټو باندې او دس نه ماتيږي تروي وبچ خلیل رالی په دې باندې او دس نه ماتيږي او پوزه چې شا په منځ کې ماته شوم بدی او دس نه ماتيږي هم په مزي باندې او دس ماتيږي ځکه دا ما خرج من السبيلين ده په مزي باندې او دس ماتيږي. نو دا حدیث چې کوم علماء ذکر کړی دا سندن کمزور دي نو په دې باندې دا داسه مسله نه بنا کیږي او داس په مات. دوی مسر دا ابي سعيد خدري رضی الله عنه ده چې نبی اسلام فرمایي من رعف في صلاته د چا چې پوزه ماته شو مانځ کې فليرجع دادي واپس شي فليتوضا او دست ولکی وليبني على صلاته او په خپل منځ بنا وکي. دا حدیث موضوعي ده. موضوعي دا روایت ویل کېږي پښتو کې چې خلکو ته منګړات وایي. منګړت روایت دي کې ابو بکر الداهری راوی داغه ته خلکو کذاب ویل دي. طالبان به خبره پیږي چې کوم حدیث کې کذاب راوی راشي کذاب دروغجن اگر روایت علما موضوعي وي منګړت وي او دا دارقطنی وغیرہ دي عام کتابونو کې دا لیکل دي موضوعي روایت ده. دریم دلیل د عائشه رضی الله عنها ده چې عائشه وي چې زنانه را نبی اسلام ته فاطمه بنت ابي حبيش تغینو او دای فرمایلو یا رسول الله په ما باندې استحاز بیماری راځي زمون پرېدم نبی اسلام نه من پرېده تبل دو منځون د پاره یو او 10 کې او جمع بین صلاتین بکې او کله چې ستا هیڅ راغلو ته به منځ پرېده په استحاز کې به منځ نه پرېده. نو دا خو تاسو ته معلومه ده دین استدلال کمزور ځکه چې دا د استحاز وینه ده. استحاز خو مونږ ویلیو دا ما خرج من السبيلين در دوه لارو نوزي د یو دوه لارو چې کوم وینه لاړه په دې باندې اتفاقی او د سماتيږي په دې کې اشکال نشته. دا خو مونږ منو. دا روایت صحیح بخاری کې ده باب غسل دم کې دا روایت راغلی ده. خو دې روایت د استدلال ځکه نه ټکیږي د علماء چې دا د نور علما منی چې د دوه لارو نه کوم وینه وتله په دې او د سماتيږي. د استحاز د روایت نه استدلال کول دا کمزور استدلال دی ځکه دا اتفاقی دا خو موږ منو چې په دې او د سماتيږي. بل اثر د زید بن علي ده عن ابيه عن جدي هغه نبی اسلام فرمایلی القلص حدث خلیل چې تروی وبراله دا سړی به دوباره او دس کوي. دا روایت ضعیف جدا دا دارقطنی کې راغلی ده. ضعیف جدا علماء غته چې سخت ضعیف ده گنجائش هم پکې نشته د صحیح کېده سخت ضعیف روایت ده. بل روایت عمر بن عبد العزيز ده هغه تمیم داری و چې نبی اسلام فرمایلی الوضوء من كل دم سائل. دا روایت په تمامو کتابونو د احناف کې مشتره او د عامو کتابونو کې مشتره چې کوم وینه بېګنو په دې باندې او دس ماتيږي. دا منقطع روایت ده. عمر بن عبد العزيز رحمه الله د تمیم داری رضی الله عنه اوریدل لري کړي دا د صحابي سند ملاو شوه نو دا منقطع اثر د کټ د په منځ کې او پوره سند نه لري دام کمزور دی. بل روایت د زازان روایت د سليمان هغه نبی رسول زولې دم چې زما پوزه ماته شو وینه بيدله
به ما ته بیا ویل چې او داس دوباره وکړه روایت موضوعي ده خالد الواسطي پکې ده موضوعي ده منګړت ده دا تقریبا شپږ اتر روایتونه چې په دې مسله باندې چې د دې مفاد او فائدہ دا و چې بوینه وته او داس ماتيږي او هر یو روایت دا د کلام نه خالی نه ده هر یو روایت کې کلام ده تقریبا یو لس دولس روایتونه ما سحر نه وکتل کتابونو کې او د هر یو سند باندې علماو جرح کړه 3 جرح 4 5 جرح پکې دي ما مختصر یو جرح ویله دیو جنونو دا مسله راځي دا چې په وینه متلو باندې او داس نه ماتيږي د هر اندام نه چې و تعالی سوا دا او داس مات د دوه لارونه د دوه لارونه چې کله وینه و تعالی په دې باندې او داس ماتيږي باقي چې د بدن د هر ځای نه وینه و تعالی په دې باندې او داس نه ماتيږي دا راځي مسله دا, دا قران او حديث دا خبره ده قشن معلومه ده دیو جن هغه ائمه چې کوم احناف علما دي هغه د تحقیق نه پس په دې خبره باندې مجبور شوي دي چې په دې باب کې صحیح روایتونه نشته چې کوم منصفین احناف دي او محققین احناف دي هغه علما چې د حدیث سره دغه تعلق ده هغه دا خبره کوي چې بوینه وتلو باندې او دسماتي کدا د غخ نه وتله کدا د غوګ نه لاړه کدا د سترګو نه لاړه د هر اندام نه لاړه سوا دا او دسمات له دوه لارونه نو په دې باندې او دسماتيږي